نو یو ځل د سبت په ورځ عیسی د فصل په پټو تیرېده او داغه مریدانو وږي شکول هغه په لاسونو کې مګل او خوړلې. ځینو فریسیانو دا وویل چې تاسو هغه کار ولې کوئ کم چې د سبت په ورځ ناروا وي. عیسی ورله جواب ورکړ تاسو دا نه دي لوستي کله چې داود او داغه دوستان وږي نو هغې څه وکړل؟ هغه د خدای پاک کور ته ننوته او پیش کړې شوې روټۍ راواغېسته او ویې خوړه، اگر چې هغه په ده او د ده په ملګرو ناروا وه او صرف امامانو ته روا وه او هغه څه خپلو دوستانو له هم ورکړه. بیا هغه دا وفرمایل چې ابن آدم د سبت دروازې مالک دی. د یو بل سبت پر ورځ عیسی عبادت خانې ته ننوته او تعلیم یې ورکولو. هلته په ګڼه کې یو سړی و چې ښی لاس یې وچ شوی او د شرع عالمانو او فریسیانو دې ته کتل چې عیسی به د سبت په ورځ دې روغ کي او که نه، د دې دپاره چې په هغه باندې د هغه خلاف څه الزام ولګوي. خو هغه پوهېده چې د دې په زړونو کې څه دي. نو هغه سړي ته چې لاس یې وچو وفرمایل چې پاسه او دلته ودرېږه. نو هغه پاسېده او هلته ودرېده. عیسی بیا هغې ته وفرمایل چې تاسو راته دا ووایئ چې د سبت په ورځ نیکي کول روا دي که بد، ژوند بچ کول که تباه کول؟ هغه ټولو ته غیر چاپېره وکتل او بیا یې هغه سړي ته وفرمایل چې خپل لاس اوږد کا. نو هغه داسې وکړل او د هغه لاس روغ جوړ شو. خو هغې د غوسې نه سره شول او یو بل ته یې وویل چې موږ د عیسی سره څه وکړو. هم په دغه ورځو کې عیسی غرونو ته لاړو چې دعا وکړي او ټوله شپه یې د خدای پاک نه دعا وغوښته. چې سحر شو نو هغه خپل مریدان راوبلل او د هغې نه 12 کسان خوښ کړل او هغې یې رسولان وبلل. شمعون په چا چې هغه پطرس نوم کېښودو او د هغه ورور اندریاز، یعقوب، یوحنا، فیلیپوس، برتلمای، متی، توما، د حلفی زوی یعقوب او شمعون چې ورته ننګیالی هم ویلی شي او د یعقوب زوی یهودا او یهودا اسکریوتی چا چې رستو د هغه جاسوسي وکړه